أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې ګمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب واخیست. څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ټول کارونه ځکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی، مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یوازې دا نه ده چې تاسې خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته، بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او په رښتیا او د الله نازل کړای شوي کتابونه او د هغه پیغمبران د زړلو کومې ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، پردیسیانو، درویزګرو او د غلامانو په ازادۍ مصرف کړي، لمونځ قایم کړي، زکات ورکړي، او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي ترسره یې کړي، او د تنګسې او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي. همدا ریښتیني او همدا پرهیزګار خلک دي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای مؤمنانو، ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې ووژل شي او غلام د غلام په بدل کې او ښځه د ښځې په بدل کې. هو، کله کوم قاتل سره د هغه دیني ورور یو څه نرمۍ کولو ته تیار وي، نو په ښه وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي، او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه یې ورکړي. دا ستاسې د رب لخوا اسانتیا او رحمت دی. کله دې نه وروسته څوک تجاوز وکړي، د هغه لپاره دردونکی عذاب دی. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هوښیاران، ستاسې لپاره په قصاص کې ژوند دی، په کار ده چې له دې قانون نه سر ونه غړوئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. پر تاسې باندې فرض کړای شوې ده چې کله له تاسې نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پرېږدي، نو مور پلار او خپلو خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګارانو. فمن بدل
بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو چا چې وصیت واورید او بیا یې هغه بدل کړ نو د هغه وبال به د بدلونکو په غاړه وي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. البته کله چا سره دا اندېښنه وي چې وصیت کوونکي په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مؤمنان پر تاسې روزې فرض کړای شوي لکه چې له تاسې نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړای شوي وي. له دې نه دا هیله ده چې تاسې کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. د څو ټاکلو ورځو روژې دي. کله تاسې نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي نو په نورو ورځو کې د همغومره شمیر پوره کړي. او کوم خلک چې د روژې نیولو وسه نه لري لکه د لوی عمر او دوامداره مرض خاوندان او وی نه نیسي نو هغه د فدیه ورکړي. د یوې روژې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي. او څوک چې په خپله مینه څه زیاته نیکي وکړي نو دا د همغه لپاره غوره ده. خو که تاسې پوهیږئ نو ستاسې لپاره ښه همدا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي. او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي. الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي، سختی راوستل نه غواړي. له دې امله تاسې ته دا طریقه ښودله کیږي تر څو تاسې د روژو شمیر پوره کړای شي او په کوم هدایت چې الله تاسې سرلوړي کړي یې په هغه سره د الله لویي وستایئ او شکر کوونکي اوسئ. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. او ای پیغمبره زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم. بلونکی چې کله ما وبلي زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم. نو هغو ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغو ته واوروه کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. أحل لكم
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ستاسو لپاره د روژې په شپو کې خپلو میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي. هغوی ستاسې جامه او تاسې د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسې په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوو، خو هغه ستاسې ګناه وبخله او در تیر شو. اوس تاسې له خپلو میرمنو سره د شپې یو ځای شي او کوم خوند چې الله تاسې ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپې د داغه څړیکه تر سترګو شي. له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ. او کله چې تاسې په جماعتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو میرمنو سره نږدېوالی مه کوئ. دا د الله وضع کړي حدود دي، دې ته نږدې مه ورځئ. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري.